پاکستاني ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې راکټي بریدونه کړي دي. که غواړئ چې پوره خبر شئ راپور تر اخره وګورئ. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په مرغۍ سیمه کې له وړمې ورځې راهیسې پاکستاني ځواکونو 10 راکټونه ویشتلي دي. د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستاني ځواکونو له تېرو 4 ورځو راهیسې د برمل ولسوالۍ په مرغۍ سیمه راکټي بریدونه کړي چې پرون ماښام بیا بریدونه پیل کړي دي. دوی وایي چې وړمه ورځ د پاکستاني ځواکونو د بریدونو له کبله 7 ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. 203 تندر قلو اردو د پاکستاني ځواکونو انتظار راکټي بریدونو په اړه ناخبري ښیي، خو وایي چې وړمه ورځ د برمل ولسوالۍ په مرغۍ سیمه پاکستاني ځواکونو 7 راکټونه ویشتلي دي او له کبله یې 3 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د تندر قلو اردو وایانت ایمل مومند وایي چې سیمه کې امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر هم شوی دی. د یو بل خبر له مخې پاکستاني ځواکونو له تېرو 2 ورځو راهیسې د کونړ پر دنګام ولسوالۍ 15 د توپونو مرمۍ ویشتي چې ګڼ څاروي وژلي او مالي زیانونه یې اړولي دي. دا و زموږ نننی راپور. که د دې راپور په باره کې تاسو کوم نظر لرئ کولی شئ موږ ته یې په کمنټ کې په ازادانه ډول سره ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله جل جلاله سپارم.